د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر په پاکستان کې هم په لکونو افغانان د مهاجرت او مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي. افغانان دلته په بېلابېل سوداګریو اخته دي او د هغو له جملې څخه یوه سوداګري یا هنر ډوډۍ پخلول او یا هم نانوایي ده. د دغه کاروبار شاوخوا 80 سلنه د افغانانو په لاس کې ده. که چېرته ووایو چې په کوټه ښار کې ټولې نانوایانې د افغانستان د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ پورې اړوندې بې ځایه به نه وي. دوی له ډېره وخته کوټې ښار ته کوچېدلي او دلته استوګن دي او ډېری یې مسافر هم دي. دوی وایي نانوایي یو ډېر د زیار کار ده او څوک ورته ځان نشي ټینګولی. یو خو دغه خلک مهنتکشه خلک ډېر دي او بل دغه ډېره غریبه طبقه ده چې مطلب کومه سرمایه نه لري. دغه تناره کار ده، دا داسې یو بې سرمایه کار ده. نو په دې کې داسې کومه دغه خبره نشته چې مطلب یو سړی ډېره پیسه خرڅه کړي. دوی وایي چې د پاکستان دولت دوی ته د کار اجازه ورکړې، خو د لوړې کرایې، د وړو لوړې بیه او د لوړ بیلونو له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ ده. اگر چې دا خلکو له موږ سره کومه بده رویه نه ده کړې، خو دغه یو رویه مطلب له موږ سره څه ناجایزه ده چې موږ په دې کاروبار کې یو روپۍ مزدوري نشته. ډېر بې مزدوري کې ګیس ګرانه ده، وړو ډېر ګران دي، مزدورانو تنخوا ډېره ګرانه ده. نو هغه دوی له موږ سره هغه لارې ونه وړاندې. په کوټه کې د تنور اسوسییشن مشر صمد خلجی وایي چې دا وخت په کوټه ښار کې څه د پاسه 2000 نانوایانې دي، په کوم کې چې 95 سلنه پښتانه دي. تقریبا 2000 لد بد نانوایانې دي او 2000 کې هزاره برادري زه دلته دا هم تقریبا یو سل نانوایانې لري او نور تقریبا مکمل نانوایان چې د پښتنو دي. دوی کوشش کوي د نانوایي مالکانو ستونزې حل کړي او د یو ښه کاروبار زمینه ورته برابره کړي. عزیز سباوون، سیمه نیوز، کوټه.